تاسو څنګه کولای شئ چې ورک شوی زوړ جیمیل اکاونټ بیرته پیدا کړئ او ریکور یې کړئ؟ السلام علیکم، زه یم تاسو ورور تاسو ملګری زید خان. تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل زید خان افیشل. نننۍ ویډیو کې زه به تاسو ته ښایم چې تاسو به څنګه ورک شوی زوړ جیمیل اکاونټ بیرته پیدا کوئ او ریکور کوئ. اکثر خلک سره داسې کار وشي چې دای موبایل خلاص کړي یا موبایل ځنې ورک شي یا موبایل ریسټور کړي، نو په دې وجه د نه هغه جیمیل اکاونټ ډیلیټ شي، ورک شي، چې په کوم باندې د فیسبوک اکاونټ وي یا ټیک ټاک اکاونټ وي یا یوټیوب چینل وي یا نور څه داسې جیمیل وي چې په هغه باندې د کار وي، نو هغه نه خطو شي یا ورک شي. نو مکمله طریقه مې په دې ویډیو کې تاسو ته ښایم چې تاسو به څنګه زوړ ورک شوي جیمیل بیرته ریکور کوئ. نو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، نور ملګري دا هم درسره شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې زما هره معلوماتي ویډیو تاسو ته زر تر زر راورسېږي. نو راځئ د موبایل سکرین په طرف. دا کوم طریقه کار چې زه تاسو ته ښایم دا تاسو ټول فالو کړئ. انشاءالله په دې طریقه سره به تاسو خپل زوړ د جیمیل اکاونټ بیرته ریکور کړئ. نو فرسټ اف آل به جیمیل اوپن کړئ. جیمیل چې اوپن کړئ بیا به د پوسه زیډ آیکون چې جوړ دی دلته زما الریډي یو اکاونټ یا اکاونټونه شته دی د جیمیل، نو په دا باندې به کلیک وکړئ. بیا به لاندې ایډ انادر اکاونټ باندې کلیک وکړئ. بیا به په ګوګل باندې کلیک وکړئ. نو لږ لیټ به ورته وکړئ. دلته به پاسورډ ورکړئ، سکرین پاسورډ چې کوم وي. نو پاسورډ چې ورکړئ دلته به تاسو سره دا رقم ته پیج اوپن شي. نو تاسو سره چې دا رقم ته پیج اوپن شي، که تاسو ته د ګوګل چې کوم جیمیل اکاونټ هغه یوزر نیم پته نه وي یا پاسورډ پته نه وي، نو بیا به لاندې فرګټ په ایمیل باندې کلیک وکړئ. دا چې کلیک وکړئ لږ انتظار به ورته وکړئ. نو انتظار چې ورته وکړئ تاسو سره به دا رقم ته پیج اوپن شي. دلته به تاسو هغه موبایل نمبر ورکړئ چې کوم لکه په موبایل کې ستاسو 2 نمبر وي، نو یو نمبر به پته کې ورکړئ چې په کوم باندې زما جیمیل اکاونټ دی. نو خالي زه یو نمبر ورکوم. بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو دا رقم ته پیج تاسو سره اوپن شي. من خبره دلته د فرست نیم او لاست نیم د چې کوم هغه ته نوم واخلي، لکه نایک نیم چې وي، لکه ما نوم چې کوم جیمیل ته ورکړی و هغه ما زاهد خان ورکړی و. نو زه اوس غواړم چې په دې نمبر مو هغه اکاونټ شته که نشته دی. نو دلته به پوسه زاهد خپل نمبر فرست نمبر کوي خان بال لاندې ورکړئ. صحیح ده. بیا به په نیکسټ باندې کلیک کوئ. نو چې په نیکسټ کلیک کوئ لږ انتظار به ورته وکړئ. اوس به پته ولګي چې زما زاهد خان نامه په دې نمبر سو اکاونټ نه دی د جیمیل. نو انتظار چې ورته وکړئ زما په دې نمبر باندې دومره زیات اکاونټونه دي. زما نه د لاندې زاهد خان چې کوم زیډ کې 4290 دا اکاونټ نه ورک شوی و، نو زه دا بیرته ریکور کوم. بیا به په دا زاهد خان باندې کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړئ کنفرم ریبوټ باندې باندې کلیک وکړئ. آی ایم ناٹ ریبوټ. دلته به تاسو موټرسایکل ورته پکې سلیکټ کړئ. سو موټرسایکل وي صحیح ده، هغه ورته سلیکټ کړئ. بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ. بیا به سایکل ورته سلیکټ کړئ. بیا به په ویریفای کلیک وکړئ. بیا به موټرسایکل. بیا به دا نو دا زه لږ توفیق کوه. دا به تاسو خپله دا وکړئ. دا داسې وي لکه د پاسورډ چې کوم وي که نه. نو دا چې تاسو سایکل یا چې کوم دی ریبوټ کیپچر وي، نو د آی ایم ریبوټ لیکل شوی. بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ چې کلیک وکړئ که تاسو ته پاسورډ یاد وي ډېره ښه ده، او که نه وي یاد لرونکي بیا په پاسورډ باندې کلیک وکړئ. بیا به لاندې په کنټینیو کلیک وکړئ. بیا به لاندې راشئ یس آی ایم ان. بیا به په آی اګری باندې کلیک وکړئ. لږ ویټ به ورته وکړئ. نو ستاسو چې کوم د جیمیل اکاونټ وي هغه ریکور شي. نو دلته زه درته ښایم چې دا زما د جیمیل اکاونټ دا وینه لاندې زاهد خان زیډ کې 42900 دا اکاونټ چې کوم دا اوس په دې سات ریکور شو. صحیح ده. نو په دې طریقه سره تاسو د خپل جیمیل اکاونټ ریکور کولی شئ. زوړ د جیمیل اکاونټ ډېره اسانه طریقه ده. که ویډیو مو خوښه وي چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې زما هر عمل متوجه تاسو ته زر تر زر ورسیږي. نو د خدای په امان.